کله چې د پښتو فلمونو درس خور شو او بغیر د بدر منیر نه چا د فلم جوړولو تصور هم نه کولو، ځکه چې د بدر منیر نوم د فلم د کامیابۍ ضمانت و. په داسې حال کې بل څوک بطور هیرو په فلم کې اخیستل ډیر لوی ریسک و. بیا هم د داد قابل دي فلمساز لالا سردار خان او هدایتکار عزیز تبسم چې د بدر منیر په مقابله کې یو نوی هلک په فلم کې هیرو واغیستو. لکه چې هغوی ته معلومه وه چې په دې هلک کې د اداکارۍ جوهر موجود دی، ولې رابرسېره کول غواړي. دا ساده باده شډل بډل کلیوال پښتون بیدار بخت و. رور ضرور د لاس ولې یار دی یار پاتې شوی پهچان د اعتبار چې په ارمان فلم کې د یاسمین خان سره هیرو راغی. کرسی کبھی نہ مرسی، اگر مرسی نا تو دو تین نو آگے کرسی اور تاج محمد خان کو سب سے پہلے آگے کرسی. میں بتا رہی کہ تو مرسی نہیں کھاٹا کی مرسی گیا جینے دیو الگ مر خبر اور ردو نہ فوراً پس کو جڑا سی ردو مطلب سکھ. ارمان سپر هټ ثابت شو او چې رښتیا خبره وي نو بیدار بخت تا به نه وي چې فلم کې د کیمرې په وړاندې ډایلاګ وایي، لکه چې په کور پټي لاره کوڅه او دکان کې چې څوک د چا سره خبرې کوي. میرے صاحب چې خو ځان کړه سره یم کنه مور راته د سبق راکړی دی چې بچې هر کار به کوي خو د ښایسته جنکونه به د میټر نه زیاتې پیسې نه غواړې. په شکل صورت هم ډېر ښایسته و، بلکې د ډېرو خلکو پې د بدر منیر مینا ماتېده. ارمان داسې کامیاب شو چې په مقابله کې ورته فردوس سینما کې د بدر منیر فلم کوچوان لګېدلی و. هلته نوم او دلته ساده باده شډل بډل نوی پښتون زلمی قسمت ورسره یاري وکړه. د ارمان فلم سندرې هم ډېرې د خوند وي. د ارمان سندرې تر اوسه پورې مشهورې دي. راشه یاره واخلاص شراب د شونډو دستما راشه چې ارغم کې د دنیا د زړه نرسما. په دې کې د یاسمین خان اداکاري هم د غضب وه. د خلکو نه یوسف خان شیربانو هیر کو نو بیدار بخت سټار شو. هر فلم ساز به غوښتل چې بیدار بخت د هغه په فلم کې بطور هیرو راشي. میرنی رور خو ډوډۍ ته چوچو نه وایم خو نه پوزه په لستوني پاکوم خو مور راته دا سبق راکړی چې بچې هر کار به کوې خو شکمن کار له به غاړه نه ږدې. دا د ټیکسي ډرایوري والا ښه ده. احسان، یاسمین، ګنډکپ، امیل، سپین سترګې، دا ګز دا میدان او بیا په تیره تیره لیونی خان کې د بیدار بخت کردار نه هېرېدونکی دی. بېشماره فلمونو کې د هیرو په توګه کردارونه ترسره کړل. یو کامیاب هیرو. بیدار بخت د فلمونو کتو شوقین و. کله چې د پښتو فلمونه شروع شول نو بیدار بخت به یو فلم څو ځله کتو. اخر دا چې د انفارمیشن ډپارټمنټ نوکري یې په لټه وواله او فلم انډسټري لاهور ته ورسېدو. په شکل صورت ښایسته و نو د فلم سټوډیو په ګیټ به څوکیدار هم نه ایسارولو. دغه دوران کې به د اردو او پنجابي فلمونه هم ډیر جوړېدل. د پنجابي یو فلم راکا کې یو ورکوټي شان کردار وکړو. سردار خان لالا دغه زمانه کې په لاهور کې و او دغه خپل پروډکشن و چې شاهد پروډکشن دی
ورته ویلې چې اوس هم قایم او دایم دی. دغه دوران کې عزیز جهانګیري هم لا ورته راغی او فلم انډسټرۍ ته ننوتو. بیداربخت په اداکاري کوله او عزیز جهانګیري اول د یو سړي سره ملګری شو او ډسټریبیوشن یې شروع کو. یعنې چې فلم ساز به فلم جوړ کو نو ډسټریبیوټر به هغه واخیستو او هغه به په مختلفو ښاریو کې په سینماګانو کې چلولو. عزیز جهانګیري بیا فلم ساز شو او نامه یې په دغه مت کې ډیره وګټله. بیداربخت چې په احسان فلم کې کار کولو نو یو وجینه وه چې نوم یې شازیه و. په احسان کې د بیداربخت د خور کردار کولو، ولې د خور کردار د فلم تر حده پورې و. همدغه شان شازیې نومې جینۍ سره واده وکړو. شازیې په پښتو فلم جنگ او امن کې یو سندره هم ویلې وه. د بیداربخت یو زوی دی چې په انګلینډ کې دی چې په سونی باندې مشهور دی. فلم انډسټرۍ کې راته یو سینیر اداکار او تخلیقکار صابر وسیم خبره کوله چې بیداربخت د پښتو نه ډک انسان و چې چېرته نوی زلمی به فلم سټوډیو ته راغی او ده به ولیدو، ورته به یې ویل ته دلته راشه بچې. هغه ته به اندازه لګېده چې دې هلک فلم کتو نه پس د لاهور مخ کړي ده. هغه به واقعي د کور نه راتښتېدلی و. بیداربخت به ورته نصیحتونه شروع کړل، ویل به بچیا دا څه چې ته د فلم په پرده باندې ویني دلته هر څه د هغې نه اپوټه دي. ډېر زلمي دې فلم انډسټرۍ تباه برباد کړي دي. ډېر ښه خلک یې د ځمکو او جیدادونو نه خلاص کړي دي او خیر ته کېنولي دي. د خپل وخت نامور اداکاران ما ولیدل چې په تنزل دي. اصل کې د کم عمره په وجه سوچ خام وي. په ګډو وډو سر شي، تماشې نشې شروع کړي نو نه د دین شي او نه د سادین. نخای یارانو دا زمونږ د پوزیشن سره لاړه یا لاړه د دې نوي فیشن سره لاړه یا لاړه د دې نوي فیشن سره. بیداربخت څوک و؟ د بیداربخت د پلار نوم عبدالله جان و چې په پاړه چینار کې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې سپرډنټ و. هغه واده م پاړه چینار کې کړی او 7 زامن خدای پاک ورکړي. د بیداربخت د زیږون نیټه 1950 ده. هغه وړومبی تعلیم هم پاړه چینار کې حاصل کړی. د بیداربخت مور د پاړه چینار ده. د هغه 4 وروڼه ژوندي دي: جاوید، متین، خورشید او عزیز خان. عزیز خان په فلم انډسټرۍ کې د عزیز جهانګیري په نوم باندې مشهور دی. بیداربخت سمودا په انفارمیشن محکمه کې نوکري هم کړې وه، ولې شوق فلم ته راښکو. فلم هغه له څه ورکړل، نوم ولې هر څه یې وتروړل. په پاړه چینار کې هم جیداد او کور شته او ایبټ آباد کې هم خپله ابایي ځمکه او جیداد دی. اصل کې بیداربخت عزیز جهانګیري د ایبټ آباد مانسیري سره تعلق لري. د دې کورنۍ په جهانګیري خاندان باندې مشهوره ده. د دې د تره یو زوی د های کورټ چیف جسټس هم پاتې شوی دی. په ایبټ آباد او مانسیره کې مارکیټونه دي، دکانونه دي او جیداد دي. ټول خاندان یې په ایبټ آباد کې دی. بیداربخت اداکاري کوله، ولې د هغه دننه حساس زړګي او حساسو جذبو به هغه سکونډلو لکه چې دا هنر ورته ښه نه برېښېدو، ولې په دام کې انښتی و. هر وخت به په سوچونو او فکرونو کې ډوب ناست و. اخر دا چې په سکون پسې نشې شروع کړي او بیا د پوډرو نشه چې ډېرې خونې ورانې کړي. دا زهر، پوډر، چرس، افیم او داسې نورې نشې چې نن سبا پکې د آیسو نشه هم راوتې ده. دا څوک جوړوي؟ څوک یې یو ځای نه بل ځای ته وړي؟ څوک یې خرڅوي؟ د چا بچي پې تباه کېږي؟ د چا کورونه ورانېږي؟ د پښتو یو متل دی چې که څوک 100 کورونه وران کړي ولې خپل یو به آباد نه کړي. دغه خلک چې دغه زهر جوړوي، دغه زهر په معاشره کې خورئ، خرڅوي او بچو له فیروزي وړي، نو ګینې هغه یې دا په زړه کې ویلی شي چې موږ بچو له حلاله روزي وړو. دوی به سبا خپلو بچو ته دا ووایي چې بچې
ما ستا پالنه په څنګه رزق کړې ده، په حلال او که په حرام. بیدار بخت به په فلمونو کې کارم کولو، ولې نشي د هغه لمن ټینګه نیولې وه، او اخر دا چې په کال 1996 کې هم د دغه علت د لاسه په لاهور کې په حق ورسېدو او خپلې علاقې خپل کلي ته د هغه تابوت یوړلی شو او په مانسیره کې خاورو ته وسپارلی شو. په ګورې نور شه.